هاي فكر قلت لك رباب خدانا هذا فرمایش دغه جام کې سوالا خالد داد اکرم خان زری بخشش کړی دی دغه د صاحب فرمایش سره د ابلاغ او د معلم صاحب او د زرګي ځوان د ټولو حاضرینو یاران دغه فرمایش بس په هوارا سجانا لارې کوڅې دغه ماتانو ډکې دي دغه د ملګرو دغه فرمایش دکا خالي هو بولي دبل سيف بغانا من كرم
چې دا واسه